ولسمشر غني د احمدشاه بابا، امان الله خان او نورو پښتنو مشرانو ننګه وکړله او سرور دانش ته یې ډېر کلک جواب ورکړ. د چې ولسمشر غني سرور دانش ته څه وویلې په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. وروسته له هغې چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تېره ورځ په بامیانو ولایت کې له احمدشاه بابا دراني تر سردار محمد داود خان پورې افغان پاچاهانو ته سپکاوی وکړ او دوی یې دیکتاتوران یاد کړل. ولسمشر غني پرون ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په غیر مستقیم ډول د سرور دانش خبرو ته ځواب ورکړ. ولسمشر غني ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په یوې برخې کې ویلي دي چې غازي امان الله خان خپلواکي وګټله او موږ د داود خان هیلې عملي کوو. میړانه، اراده او د افغانستان جهاد زموږ د هر وګړي ویاړ دی او ټولو افغانانو پورې اړه لري. ولسمشر غني په پرونۍ ناسته کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې اوربند ومني. هغې زیاته کړه په مذاکراتو کې باید مداخله ونه شي او د دولت مذاکره کوونکي پلاوي بشپړ ملاتړ دې وشي تر څو په قوت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب وکړي. ولسمشر د جمهوري نظام په اړه ویلي دي چې د جمهوریت لمن پراخه ده او په جمهوریت کې زغم دی. هغه ټینګار وکړ چې سوله د نړۍ د ټولو خلکو او تر ټولو زیات د افغانانو بشري او اساسي حق دی. یادونې وړ ده چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې نړیوالې په ورځې په مناسبت پرونۍ ناسته کې سرور دانش هم ویل چې د تېرې ورځې له خبرو یې موخې قومي نه وه. د نوي افغانستان بنسټګر احمدشاه بابا دراني او شاه غازي امان الله خان ته ډېر درناوی لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.